بسم الله الرحمن الرحیم. نن پر کیته باندې غږو چې کیته څه ته وایي. په شاعري کې دننه یو صنف دی، کله کله الکان پوښتنه کوي او کله کله هلته په پرچه کې هم راسي چې کیته څه ته وایي، مثالونه یې هم ورکړي. ښه، نو نن به زه در وښیم کیته لفظي معنا ټوکړه، یعنې یو برخه، یو کوچنۍ برخه دغه ته وایي. او په اصطلاح کې د ادب پوهانو د شاعري هغه قسم ته ویلي دي چې نه غزل رنګه مطلع لري نه د غزل رنګه مقطع لري. ښه، د کافیې پر بنیاد باندې هم د غزل رنګ وي هم د قصیدې رنګ وي. تاسو به ویلي وي چې قصیده هم مطلع هم لري مقطع هم لري، اکثره شاعران یې تړي دغسې. او غزل خو نو بې مقطع او بې مطلع ګسر کېدی نشي، بیا د غزل عیب ورته ویل کېږي. ډېر شاعران بیا ګر سره مطلع لیکي مقطع نه لیکي په غزل کې، یعنی د غزل اول سر لوازمات خو پوره کوي، د پای خپل نوم نه راړي. مولانا ظفر علي خان په اردو کې شاعر تیر سوی دی، په یوه غزل کې هم نوم نه دی راوړی. ان اوس به ته څه پکې ډنډه خو نصیب شخص دی. صوفي تبسم مشهوره شاعر دی، که ستاسو یاد موږ د ډېر نظمونه په تعلیمي نصاب کې ویل. نو صوفي تبسم په اړه ویل سوي دي چې دغه په ټول ژوند خپل تخلص نه دی استعمال کړی. نو دارنګه شاعران سته مزاج وي، دا اقبال ډېر شعرونه سته په غزل کې چې خپل نوم نه راړي، په نظم کې نه راړي. دا دونی مسله نه ده، خو هغه لوازمات به ته پوره کوي. مطلب غزل خامخا لري. نو د غزل دپاره ویل کېږي چې 15 شعره به کم از کم 19 به زیات سي زیات، چې ډېر زیات سي نو 19. بیا نو قصیده څه ده؟ د قصیدې په اړه ویل کېږي چې اله شعرونه وي هغه به نو 19 وي، زیات نو بیا د شاعر مزاج دی، سونی تړي اغونی د وتړي. ښه، دارنګه زموږ د دغه قطعې دپاره اصول نه دی ټاکل سوی، خو لږ تر لږه به 2 شعره خامخا وي، یعنی 4 مصرې به دا خامخا وي. بیا قطعه ده، دا به داسې 4 مصرې وي. ښه، په دې کې بل اصول دا دی چې هره 2مه مصره دغه اوله خو دا ده، 2مه دا ده، اوله دا ده، 2مه دا ده. دغه هره 2مه مصره کدی شاعر نور غټه کې بیا 2مه مصره ویني دا به سره هم کافیه وي. کافیه به یو وي، د دغه به یو رنګه کافیه را روانه. ښه، په اوله کې نه راړي، په تاک مصرو کې په جفت مصره کې به راځي. ډېر شاعران داسې وکړي چې غزل لیکي، د غزل مطلع ځینې پاتې سي، مقطع ځینې پاتې سي، دا د مابین 2-3 شعره شور پاتې سي، پر سر ور ولیکي کیته. ښه، خو د کیتې دپاره بیا ځینې لوازمات دي. غزل کې چې کوم اصول دی په کیته کې نسته، لږ فرق یې که واستئ. دا کار چا په کتاب کې لیکلی وه، دا د هغه سړي تېروتنه ده، دغه شاعر. هغه دا ده چې کله موږ غزل لیکو نو د غزل اصول دا دی که په دې کې 15 شعره وي که 10 شعره وي، نو د هر شعر اصولي معنا چې ده دا جلا وي. یو پر اسمان غږېدلی دی، بیا په مځکه غږېدلی دی، بیا پر ستورو غږېدلی دی، بیا دلته پر اوبو غږېدلی دی، بیا یې دا ګډ شیان یې لکړي پر ځان غږېدل، دا یې غزل پوره 15 شیان سو. ښه، اوس نو دا اسمانه مې لکوي ځانه مې لکوي، دا د مابین و هغه ته بیا ځینې خلک شاعران کیته ووایي، دا کیته نه ده، ده ته به ته شعرونه وایي. د کیتې اصول دا دی چې د دغو مضمون به باهم سره تړلی وي، په یو بل کې به مصرې سره ګډې وي په مضمون باندې، یعنی پر ګل شروع یې نو د 4 سرو مصرو به موضوع ګل وي، د 6 سرو موضوع به ګل وي. دا اصولي کیته در ښیم. ښه، بې اصوله خبرې چې کوي هغه خو نو ما در ټول زموږ شاعرانو ګسر لیکلي دي. نو د قطعاتو دپاره د ردیف تړل هم سته، د کافیه تړل هم سته. داسې کیتې سته چې هغه کې صرف کافیه راځي، ردیف ګر سره لري نه، یعنی پر داسې تورې ختمیږي. فرض یې که رالی، لار، کار، شار، نو پر ری ختم سوی، په دغه پس یو شی نسته، نو په دغه کې ردیف نسته. چې بیا که داسې اوسو شار دی، بیا یې په اوله مصره کې تړلی دی، بیا یې په دا بله جفت کې وینې هغه اول کې الکه، دلته بیا په دا اوله کې الکه، بیا یې تړلی دی، بیا یې الکه، بیا یې دغه کافي. نو دا پکې کېدی سي. بس اوس ذهن جوړ کاستئ چې د شاعري دغه قسم خپل اصول لري. لږ تر لږه به په دې کې 2 شعرونه وي، 2 شعرونه څخه مراد 4 مصرې. بیا دلته ورته ګورئ اوله نه 2مه، اوله نه 2مه، دا به سره کافیه تړل سوي وي، یو رنګه کافیې به وي. ښه،
که قافیه ونه لري نو بیا د دغه عیب پیدا کیږي هغه د شاعري چې کوم اوله مطلع او د پای مقطع نه لري داسې 15 غزل خو نو 15 شعر وي دغه مطلع د یو رنګه قافیه پکې راغلي په دواړو کې دا بیا شاعر نوم کې راوړي دغه کې بیا اوله مصره هغه ته نه سوي مطلع ته دویمه دغه سوي دا بیا اوله نه سوي دویمه دغه سوي قافیه مطلع سره برابر نو شاعران دغه دوه نه ویلي کې دغه دروتم د مقطع نوم ورکي نو د ادب پوهان چې په شعر صحیح پوهیږي د هغو اصول دا دی هغه وایي چې دا بیا کیته نه ده دا د کیتې په اصولونو کې نه راځي ځکه چې شعرونو کې دننه موضوعات بدل وي ها اوس بله لار واوري په غزل کې دننه کیته کیدای شي یعنی یو شاعر یو فکر کوي په هغه خبره په دوو مصرو کې نشي را یعنی روان خو غزل ده پر ګل غږیږي ګل خبره غټه سوه په دوو مصرو کې نس وځای نو دی راولاړ شي په دا نورو دوو کې ځای دا په غزل کې دننه ودخته کیته وایي په غزل کې دننه موږ کیته د فکر پر بنیاد باندې موندلی سو ښه په اردو کې ودخته کتابند وایي یعنی په غزل کې دننه ته کیته پیدا کولی سي چې نوم یې جلا دی بیا پوهانو هغه ته جلا نوم ورکړی دی لیکن که ته چیرې کیته غواړې نو د کیتې به د دواړو شعرونو معنا یې وایي او ډیر خلک اوس نو په دا کې که تاسو د خوشحال بابا کیتې وګورئ قطعات خوشحال دونې ډېرې سړی حیرانوي سړی ودا تاریان سیزدا یعنی خوشحال بابا کیتې لیکلي دي موضوعات بېلابېل دوې مصرې درې مصرې څلور مصرې شپږ مصرې په یوه موضوع وي بیا یې بدل کړي په هغه کې دننه بیا کار وکړي بله خوا ته واوړي دا هم کیدای شي نو کړي دي شاعرانو کړي دي نو دا رنګه د کیتې د شاعرۍ دغه صنف چې دی دا په پښتو ادب کې له ډېره وخته را روان دی د خوشحال بابا خو کتات خوشحال په نامه پوره په کتاب کې پوره برخه د تاسو په کلیاتو کې کتلی شئ دغه رنګه ځینې نورو شاعرانو د رحمان بابا په هغه کې ما ته نظر ته نه لوري چې ما به لیدلي وي د ځینې نورو شاعرانو په هغه کې چې وي ځینې بیا اوس د کیتې او د رباعي په مابین کې لږ فرق دی یعنی کتاب هم 4 مصري وي رباعي به هم 4 مصري وي رباعي دا مسله لري چې رباعي به تر 4 نه زیاته په رباعي کې بیا فن دا دی چې دغه 2 او دا 4 دا به یوه قافیه لري دا درېیمه به زنجلا وي یعنی فرق څو که نه سو یو خو به دا تر 4 اوړي نه کیته که 4 وه نو دا قافیې داسې نه دي د کیتې فرق دا دی دغه او دغه سره تړلي وي های 3 تړلي وي د دغه دا 2 تړلي وي ښه بیا په رباعي کې دغه 2 هم دغه رنګه سره قافیه وي های چې دي دا رنګه نه وي های دغه او دغه سره قافیه وي لہذا په فني توګه په رباعي کې یا په څلوریزه کې تر 4 مصرو زیات یو گنجایش نشته رباعي وایي و 4 مصرو مصدر او کیته کې چې ما در ټول 4 مصرې 6 مصرې 8 مصرې 10 مصرې تر 19 رسولې ده بیا څه پکې په شاعر خو تړلی نه سي نو د فن له لارې دی آزاد چې څه یې ولیکل خو اصولونه یې ځینې مرتب دي دا به تاسو نه هېرواستئ که چیرې په غزل کې د ربط له لارې یعنی ترتیب نه وي پکښې یعنی نو ترتیب نه وي پکښې شاعر بې ترتیبي راوړی وي بیا هغه په کیته کې دننه دی برته سره وتړي یعنی اوله مصره پرې وشي د بلې پر بله د بله بیا راولاړ شي ته راسه 2 خبرې وکړه هغه پر یوه موضوع وکړه د دواړو موضوعاتو هغه باهمي رنګ په 4 مصرو کې موږ ته وړاندې کړي ډېر شاعران که تاسو چاپ کتابونه ووینئ بیا یې ورته لیکلي وي حاشیه هم لګولي وي چې دا په غزل کې دننه کتابند دی یا کیته ده یعنی ستا به په دا سر خلاص چې دا اوس یکړ دا تړلی د دغه سره 2 مصرې یا لاندې یا لوړ بیا تړلي نو د 4 سرو بیا یو موضوع سي اوس خو هم نه یېرېږي نو هغه مثالونه چې چیرې تاسو وویل تاسو ولیدل او هغه تاسو په شعرونو کې واورېدل او اوله 3 5 اومه هره تاک مصره یې جلا وه مطلع نه وه پکښې مقطع نه وه پکښې دغته کیته وایي ښه کیته ده که نه ده لږ د پیرنګ د ملا هم واوره وایي پښتو د جهالت ژبه ده خو په جواب کې ورته وایي حمزه ګرانه پښتو خو د جنت ژبه ده ګوره جنت ژبه ده جهالت ژبه ده دلته جهالت دلته جنت دا کافیه راله ژبه ده دا په دواړو کې راله دا داسې سو د دې ردیف سو ښه اوس دا 1 دا 2 دا 3 دا 4
اوس دا دوه سره کافیه دي که نه دي دا تاک مصري چې دي دا ځینې وتلي دي ښه نو که چیرې تاسو په کیته باندې نه یاست پوهېدلي له ما څخه پوښتنه کولی سئ پوښتنه نشته یو شی نشته